وی وز درځي درله په تیر و خرمان څنګه جوړو به د قصد خفګان څنګه وی کبر مکړه کبرجن زوال شته دی وای راغې په فرعون او حامان څنګه وی کبر مکړه کبرجن زوال شته دی وای راغې په فرعون او حامان څنګه وی حد چې د جون پار لار د ځان بدنام کړو بندوي به د خلکو زبان څنګه وی هڅې ځان له زندګي د کړه برباد سرکوي به د عمر تاوان څنګه نو وی چې حیا پرده شو ختم ملنګ جانا څوک به ساتي دی وخت کې ایمان څنګه وی چې حیا پرده شو ختم ملنګ جانا څوک به ساتي دی وخت کې ایمان څنګه بل یو دغه پورې مطلب دی چې ما یو خیالي تصویر واغې پورې مې یو دغه لیکل وی با چې کړم تیار تصور کې چې په خود شمس مې ناراضي نظر کې چې د چا په یاد کې ګرځم سودای شم و پانیشته پاغه خپل بشر کې وی چې وادي را سره را تکړه په زبان وي وس منیشته غنخ په دلبر کې لنګجان دې په وادو باندې غلط شو چې دی واچول مشنا په کم چکر کې وی چې کوم اصل دې راشو په گاوند بیا به هر وخت په کور جوړ غوامند د حیا په کیس نه لګي درک دا که خزه کسړې ویا لوند وی د حیا په کیس نه لګي درک دا که خزه کسړې ویا لوند وی شرم نور ذکر ورتوي جامن لري پتن ګرځي بربند نو وی سو ویل ورته د خپل ځان شرم ولدي بدبوئی پری دی همیش د ګند ډند نو وی ملنګ جان وی د کوم اسلامان غواړم ځان لګورم چرته زې په ملکند وی کله برازي استاد سبا سپتن لګي یم په انتظار خو یار استاد سپتن لګي اوم په انتظار کې چې تمرا لرا کړل روز می ټوله تیر کلاشنا سپتن لګي نو وی څنګه دی وادو باندې ادبار وکړم کله کله جپا کله وپا سپتن لګي وای ملنګ جان چې پریبونه را سره مکړه و چې راتو وای د بیا سپتن لګي